حضرت ابو سعید او دارنګه د ابو هريره رضی الله تعالی عنهما نه دواړو روایت دي. دواړه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله جل شانه له طرف نه با په جنت کې یو کس आवाज کوونکی आवाज کوي چې ای جنتیانو، جنتیان مخاطب کیږي چې ای جنتیانو تاسو ته دلته په جنت کې صحت دی، دا ستاسو حق دی، تاسو به روغ جوړ یاستئ، تندرسته به یاستئ، دا ستاسو مقدر کې لیکل شوي، تقدیر کې لیکل شوي دي. اوس په تاسو باندې څه مرض بیماری نه راځي، دلته ستاسو دپاره زندګي ده، حیات دی، ژوند دی، همیشه دپاره په تاسو به مرګ نه راځي او دلته به تاسو همیشه ځوانان وي، ځوانۍ کې به یاستئ، تاسو به سپینګیري کېږي، بوډاګان کېږئ نه، او ستاسو دلته په جنت کې به تاسو به ته آرام وي، عیش عشرت به کوئ، کله هم په تاسو باندې تنګي او تکلیف نه راځي. د دې حدیث روایت مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې په جنت کې به جنتیانو ته د الله د خوا نه یو اواز کېږي چې تاسو په دې جنت کې به روغ و جوړ یاستئ، صحتمند به یاستئ، دا ستاسو حق دی، تاسو به تندرست دی، دا ستاسو دپاره په تقدیر کې لیکل شوي، تاسو به په دې جنت کې نه مریضان کېږي، بیماري به در باندې نه راځي، مرض به در باندې نه راځي، تکلیف به در باندې نه راځي، او همیشه به د جنت کې ژوندي یاستئ، په تاسو به مرګ نه راځي، او همیشه به ځوانان یې، سپینګیري کېږي به نه، بوډاګان کېږي به نه، کمزوري کېږي به نه، او ستاسو په جنت کې به دلته عیش کوئ او آرام به یاستئ، سکون کې به یاستئ، په تاسو به تنګي او تکلیف دا شی نه وي. دې وجې نه مسلمانانو ورونو، دغسې ژوند دپاره خواري پکار ده. دنیا خو هسې ختمیږي، دغه را روان ژوند دپاره چې دغه نعمتونه پکې دي، موږ او تاسو له سړو او زنانو ته پکار دي چې دې دپاره خواري وکړو، محنت وکړو او دغه نعمتونه ځان دپاره حاصل کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.